سر دا راته وایي څنګه چې تاسو ډېرې ګټورې خبرې وکړې خو تاسو دا ذکر وکړو چې رحمان بابا کومه شاعري وه او خلکو ورپسې دا خبرې جوړې کړي چې هغه په شګو کې لیکلو بیا به هغه نو دا هم خبرو کې راغلي دي او ډېر مونږ اورېدلي چې د هغه ډېره شاعري ضایع شوې ده نو آیا هغه واقعي ضایع شوې هم نه ده او که نه دا هم یو افسانه ده ځکه چې د هغې خو په هغه وخت کې هم د کتاب سخته نه د کتاب په حواله یا د دیوان د ترتیب په حواله ځینې داسې شعرونه د هغه په شاعرۍ کې شته چې د هغې نه دا پته لګي چې هغه د دیوان په خپل ژوند په خپله مرتب کړی دی خو اوس هغه نسخه چېرته ده نو هغه نه ترلاسه کېږي یا خدای دې نه کړي ضایع شوې ده یا چېرته بل ځای کې پرته ده لا زموږ د نظر نه لرې ده خو بیا دغه نسخې نه مزید چې څومره نقلونه تیارېده نو هغه چې کوم دی زموږ تر دوره پورې را رسېدلي تر اوسه د ټولو نه زړه نسخه چې اسلامیه کالج کې ده غالبا د 1229 هجري نسخه ده مونږ دا وخت غالبا په 1441 کې ژوند کوو نو د هغې هم دا د لږ څه کم 250 کلونه وشوه دغه نسخې هم نو رحمان بابا خپله شاعري په شګو نه لیکله هغه ته د خپل فن ادراک و هغه په خپل فن باندې پوهه سړی و هغه د قلم او د لفظونو د حرمت او د عظمت نه خبردار و داسې نه د هغه ته پته وه چې لفظونه څومره عظیم دي او هغه ته کم لوی حیثیت الله تعالی ورکړی و چې کله د هغه دا دعوه وه چې الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي نو چې دومره لوی دعا هغه د الله نه غوښته او الله هغه قبوله کړې هم ده ځکه چې رحمان بابا ته په ولس کې د قبولیام او د حیثیت حاصل دی د هغه عمره شرف او د هغه عمره لوی حیثیت له ولس بل چاله نه دی ورکړی په د شعر په حواله باندې نو هغه د خپل دیوان په خپل ژوند مرتب کړی دی درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه چې بیان یې کړو کردار د درویشانو هسې زیب که په بیاس د رحمان شعر لکه زلفې د خوبانو په رخسار نو دا هغه ټول هغه شعرونه دي یا نور داسې ډیر دي چې هغې نه دا پته لګي چې دا دیوان د په خپل ژوند مرتب کړی دی باقاعده زموږ تر حده را رسېدلی دی که لږ ډېر غزل نیم پکې وړاندې رستو وي نو هغه کیدی شي خو داسې حتمي دعوه بیا هم نشي کیدی چې ګینې تر اوسه کم اویلیبل کلام دی نو دا د هغه ټول کلام دی خو دا ده چې د الف نه تر یې پورې په هر دغه باندې حرف باندې د هغه غزل شته چې څه ترتیب دی نو هغه موږ سره دغه دی خوندي دی هغه اویلیبل دی او مستند دیوانونه شته په هغې کې نو لحاظه زه دا ګڼم چې دا به د هغه ټول کلام وي یا که لږ لږ داسې وي چې هغه به نظر نه اخوا وي ګنې نو د هغه کلام د هغه په ژوند باندې مرتب شوی دی او زموږ تر وخته پورې را رسېدلی دی نو دغه هماسې د یارانو ګپ دی چې په شګو به یې لیکلو بیا به سیلاب وړو یا څه یا څه که نه دلته رحمان بابا د یو ډېر لاپروا لاوبالي شخصیت په حیثیت ښودلی کېږي نو دا هغه سره بل ظلم دی نو چې دا مونږ وایو چې رحمان بابا مظلوم رحمان دی نو دا هسې نه وایو دا ټیک وایو ځکه چې په دې حیثیت ولس دا ظلم کړی دی په بل حیثیت لیکوال بل ظلم کړی دی بل ځای کې یو لیکونکی یو ریسرچر بل ظلم کړی دی نو دا ده چې هغه خپل دیوان په خپل ژوند مرتب سمه ده سر بس چې څوک شخصیت کتل غواړي نو هغه روغ دی وګوري ورانو خبرو ته دی غوږ نږدي او ستاسو خبرې ډېرې ګټورې وي سوال مې ذهن ته راځي سر د رحمان بابا په خپلو شاعرۍ کې ډېر شخصیات یاد کړي دي څنګه تاسو هم ویل چې عزیز خان د دې ورور نو آیا په هغې کې دغه خبره هم کوي چې چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن په دې شعر لږه رڼا واچوي د دې لږه راته وضاحت وکړئ چې دا خو د یو شعر ویلی دی چې نشي د خانانو د ملنګو سره کلي چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن نو اول خو دغه تصحیح زه کول غواړم چې زه دا نه وایم چې عزیز خان د هغه ورور و بلکې ما د خواجه سایل صاحب په حواله ویلي چې دا د هغه ورور ځینې لیکوال داسې دي لیکونکي داسې دي چې هغه دا خبره نه مني هغوی وایي چې دا رونه نه و بلکې دا چې کوم دی نو د یو کلي اوسېدونکي وو شاید څه معاملات داسې وو یا د سره ډایرکټ معاملات دغه نه خو رحمان بابا چونکې شاعر انسانیت و د ولس درد هغه په خپل زړه کې لرلو نو کیدی شي چې د عزیز خان نه په ټولنه کې داسې څو کسان خفه راخفه وي چې د هغې درد رحمان بابا په خپل شعر کې بیان کړي ځکه چې شاعر د ولس او د قام ژبه ده او د قام د ولس سترګې دي نو هغه به ویني ګوري او بیا به د هغې اظهار کوي د ولس د جذباتو ترجماني به کوي
نو دا ممکنه ده چې داسې شوي نو هغه دا ویلي دي چې لکه د یو ملنګ او د یو خان څنګه چې یو لوی تفاوت دی، څنګه چې یو لوی معاشي لری بری دی او د هغې په یو ځای کې ناسته نشي کیدی، د هغې کلي ولس نشي کیدی، ځکه چې خان به ځان ته سوپیریر ګوري، ځان ته به لوی ګوري او غریب ته به په کمه درجه باندې ګوري ملنګ ته. نو دلته عزیز خان چې کوم دی د سرمایهدارې طبقې یو علامت دی، یو نمایندګي ده، او ملنګ عبدالرحمن د عام ولس د ځپلې طبقې یو نمایندګي ده چې هغه کړې ده. نو په هغه دور کې څه چې دا اوس په اوس دور کې هم نه کېږي. هغه بل ځای کې یو شعر وایي چې په زور ورسره نه برابر د هغو تر څنګه مه کښېنه زړور. ګوره دا نفسیات تا ته ښیي. یو وخت به داسې راشي چې هغه به تا ته پیغور وکړي چې په فلاني ځای کې ما 100 روپۍ لګولې وي او تا 15 نوې لګولې. نو مطلب دا دی چې کله دومره لوی سماجي ګیپ وي، کله چې په سماج کې کلاسز جوړ شي، اپر کلاس، لور کلاس، میډل کلاس، بیا اپر کلاس، بیا اپر لور کلاس، نو دې مسلو سره خو دا دغه چې کوم دی خبرې تړلې دي، نو هغه به بیا راځي مخې ته. نو لہذا دا ده چې دا هم د دغسې جذباتو ترجمان یو شعر دی. سر ډېرې تاسې خبرې هم راغلي د علامه اقبال په شعرونو کې هم موږ د رحمان بابا رنګ ګورو. ډېر خلک په دعوه هم کوي چې د علامه اقبال د رحمان بابا شاعري پټه کړې وه. په دې هکله تاسو څه وایي؟ داسې ده چې علامه اقبال موږ دپاره ډېر زیات محترم او د احترام قابل دی، یو لوی شخصیت دی. زه دا ګڼم چې لکه د مشرق څومره اعلی ادبیات دي، که په هغې کې لوی رنګ د فارسیوانو دی، سعدي، شیرازي، حافظ، نور داسې نور جامی، بیا مطلب دا دی چې د علامه اقبال نه مخکې نور خلک په اردو کې یا په نورو ژبو کې بیا خوشحال بابا، رحمان بابا، نو د دې ټولو رنګ مونږ ته په اقبال کې ښکاري. خو د هغې د ټولو یو 2-3 بنیادي وجې دي چې اول په هغې باندې سړی ځان پوهېږي چې څنګه عام ولس په فیسبوک باندې لګیا او لاینې بحثونه کېږي فضول، نو هغه د هغې څه حاصل نشته، هغه صرف خپل څوک ته کابلې ویل دي. اول دې مونږ دا په دې خبره ځان پوهېږو چې محبت 100,000 کاله مخکې د محبت نامه وه او چې د هغې څنګه جذبه و هماغسې وه، او 80,000 کاله پس به هم وي. دا افاقي جذبه ده، ایورلاسټینګ ده، د زمان و مکان د قید نه آزاده ده. داسې نفرت، داسې انسانیت، داسې بل داسې بل داسې بل. نو په دې باندې به یو سړي 300 کاله مخکې کلام کړی، یو سړی به پې اوس کلام کوي. د فطرت په ټول نظام کې هماهنګي ده او یو شانوالی هم پکې شته، هره شپه د بلې شپې په شاني، هر باران د بل باران په شاني، د انسانانو شکلونه میلاویږي، اوازونه میلاویږي. دا نظام قدرت دی. نو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه خوشحال بابا کړي دي، رحمان بابا کړي دي، سعدي کړي دي، جامی کړي دي، بل چا کړي دي، بیا رستو اقبال هم کړي دي. نو تاټس کې خو به یو شانوالی راځي. انساني ټولنه ده چې محبت تاسو هم ستایي او زه هم ستایم، نو چرته خو به هم د فکر زاویه یو کېږي که نه، دې نه خو وتې نه شو. نو یو خو دغه بنیادي خبره ده. بله دا ده چې اقبال یو ټیک ټاک او مخلص سړی و. هغه چې که تاسو د هغه کلیات راواخلئ، د هغه کتابونه راواخلئ، هغه به باقاعده بره لیکلي تضمین بر شعر جامی، تضمین بر شعر حالی، خوشحال خان خټک کی وصیت، خوشحال خان خټک کا ترجمه. خو زمونږ دلته چې کم تخریبکار عناصر دي هغې مسله څه کوي؟ د اقبال شعر به راواخلي او هغه به چې کم دی دغه کې ورکې او ورسره به څه کمنټس ولیکي، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. دا خو د یو سړی وګوري د اقبال په دیوان کې، د هغه په کلیات کې، او هغې ته دې وګوري چې هغه لیکلي دي چې د خوشحال خان خټک د شعرونو ترجمه ده که نه، نو ته ورسره ولې لیکي چې د خوشحال نه اغلا کړې ده یا د رحمان بابا نه اغلا کړې ده که نه؟ نو تاټس کې به یو شانوالی راځي. بعضې وخت دا وي چې د فکر سرچینې یو وي، په دې ځان پوهېول پکار دي. رحمان بابا هم د قرآن او د حدیث خوشچین دی، د هغې نه مضامین اخیستي دي. اقبال هم د قرآن او د حدیث او د تاریخ خوشچین دی، د هغې نه اخیستي دي. خوشحال هم ترې اخیستي دي، جامی هم ترې اخیستي دي، او دغسې ترې بل هم اخیستي دي او بل هم. ګوره چې کله د فکر سرچینه یو شي، زه او تاسو او 100 کسه نور د یو خوړ نه
د یو ولې نه د یو آبشار نه اوبه څکو نو د چا په خوله کې د پیپسي نه جوړېږي او د چا په خوله کې د ډیو نه جوړېږي. یو اوبه دي، یو خوند به یو ذایقه به یو شان جذبه او یو شان احساس به راکوي. نو د فکر سرچینې چې کله یو دي، ګوره د خوشحال د رحمان بابا یو شعر دی چې ژوندی ځان په ځمکه ښخ کړه لکه تخم که لویي غواړې د خاورو په مقام شه. همداسې شعر اقبال هم وایي، اقبال هم همداسې شعر وایي چې میٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. بالکل جی. ٹھیک. اوس د دواړو د فکر سرچینه بیخي یو ده، عین داسې ښکاري لکه چې ترجمه شي. بالکل جی سمه ده. نو میجر راورټي د رحمان بابا سلګ او د خوشحال سل کلامونه ترجمه کړي. اقبال له پښتو نه ورتله، دا باقاعده معلومه خبره ده. میر احمد شاه رضواني هغه په پنجاب یونیورسټۍ کې پروفیسر و او اقبال هم په پنجاب یونیورسټۍ کې و. ټیک. نو د دې هلته ملاقاتونه به کېده د میر صاحب په وساطت باندې اقبال د پښتو شعر و شاعري او دا لیک پیژندلی او بیا د میجر راورټي انګریزي ترجمه چې هغه لوستې وه. نو مونږه ځینې خلک، زه ټول ولس نه یادوم، ځینې خلک، ځینې عناصر، ځینې ګوندونه، ځینې فکرونه، ځینې نظریې هغه دې طرف ته مایله دي چې په اقبال رحمت الله علیه باندې الزامات ولګوي او د هغه کردار کشي وکړي. نو دغه عناصرو له دا خبره کول پکار دي چې په خوشحال بابا باندې لومبې لیکنه په بر صغیر کې په نثر کې اقبال رحمت الله علیه کړې ده، په انګریزی کې د هغه په شخصیت فکر و فن باندې یو مقاله لیکلې ده. هغه دومره لوی خدمت کړی دی. د مشرق د اعلی ترینو دماغو تکمیل دا په اقبال باندې کېږي. په هغې کې به ټول رنګونه ښکاري. اقبال دغه ټولو خلاصه ده او اقبال دغه دیانتداري کړې ده چې هغه هر څه ښودلي دي. نو چې کله مونږ دې زمیني، زماني او فطري حقایقو ته وګورو نو بیا چې کوم دی خبره راځي. اوس هم ډېر خلک داسې هم شته چې د اقبال مخالف هم دي، خو اقبال چې کوم دی خوري هم لګیا دی، همدغه نه نقل هم کوي. ښه ډېر په دې پښتو شاعرۍ کې شته، د اقبال نه نقل کوي لګیا دی او هغه پسې خبرې هم کوي، بد رد هم وایي. نو دا د ولس د عامو خلکو خبرې نه دي. عامو خلکو ته زه ډېر احترام لرم، هغوی سره ډېره مینه لرم، خو دا د هغې خبرې نه دي، دا د ریسرچرانو خبرې دي او ریسرچرانو کې بیا د مخلصو ریسرچرانو خبرې دي. ګوره یو ریسرچر داسې وي، یو څېړنکار، یو محقق چې ستا قبله خطا کول غواړي نو خطا کوي یې دله. د تحقیق اصول دا دي چې ته کله تحقیق کې نو هغه به د خوښې او د ناخوښې نه بالاتر کې. ستا به دا مطلب نی چې زه اقبال خرابوم او فلانې ښه کوم، چې دا مطلب کله شو بیا خو د تحقیق نتیجه ته اول نه واوروله، بیا خبره ختمه شوه. ته بیا د تحقیق مطلب څه د حقیقت د حق لټون، ته خو د حق په لټون کې نه یې، ته خو چې کوم دی خپل څه کیسې کتاري دي ستا هغه ته وړاندې کوې. نو دا ده چې اقبال 9000 شعرونه په فارسۍ کې هم ویلي دي. هغه د فارسۍ هم ډېر د اعلی پایې شاعر دی، نو نور په ګوته نه پټېږي او د اقبال مقام کشي نه کېږي. دا ټول لوی خلکو او مطلب دا دی چې د اقبال خپل یو ډېر لوی مقام دی، د خوشحال بابا خپل لوی مقام دی، د رحمان بابا خپل لوی مقام دی، د حافظ شیرازي او د سعدي خپل مقامات دي. دې ټولو ته د موږ د مسلمانانو په حیثیت وګورو، د ژبو او د قامونو او د منطقو په لحاظ دې ورته نه ګورو، بلکې موږ دې دا ووایو چې دا ټول زموږ اساسه ده، زموږ مشران دي، موږ مسلمانان یو، زموږ کلمه چې ده د رنګ، نسل، د ژبې د امتیاز نه بالاتر زموږ ورورولي جوړوي. نو چې کله موږ دغې ته وګورو، اقبالم زما فخر دی، خوشحالم دی او سعدیم دی او بلم دی او بلم دی، نو موږ د دې ته په دغه کې وګورو او دا ټول د یو وجود مختلف اجزا دي چې د یو وجود تکمیل ترې نه کېږي.